چې یو زنانه بهر ته راوځي هغه ډول سینګار کوي میک اپ کوي هغه خوشبو یې هغې لګولي تنګ لباس هغې اغوستلی دا چې په سړک باندې روان وي دا چې شاپینګ مارکیټ ته ځي هلته نور چې دا سیل صفا ځایونه ته ځي دا پارکونو ته ځي د هغې بل مقصد څه په دغه ځای کې قسما بالله که د هغې بل مقصد سوا د دې نه وي چې چېرته یو نوجوان په خپل محبت کې ګرفتار کم نوجوانان ځان ته مایله کم قسما بالله صرف د دې نه علاوه د هغې بل هېڅ مقصد نه دی که چېرته هغه د الله نه یېرېدلی دا یې مقصد نه وی هغې به خپل ډول سیګار پټ ساتلی ونساء زنانه به کاسیاتن جامې به اغوستلي خو عاریاتن بربنډې به د دې درې تفسیر اهل علم کوي کاسیاتن کپړې اغوستلي دي خو عاریاتن بربنډې څه معنا دومره نرۍ جامې اغوستلي دي یو خپل خاوند ته جامې اغوستل دي هغه نه او شریعت اجازت ورکړی دی لیکن عام معاشره کې کپڑے اغوستلي خو دومره نرۍ کپړې دي چې دنده پکې بدن ښکاره ښکاري لکه څنګه چې عام تاسو نن په دې معاشره کې ګورئ نوم خو نوم د کپړو دی لیکن بدن پټوي نه کاسیاتن عاریاتن نرۍ کپړې اغوستلي وي دویم تفسیر دا دی دومره تنګې کپړې اغوستلي وي چې د انسان د هغې اندام نه پټوي داسې معلومیږي لکه چې دا بربنډه روانه ده دریم تفسیر هغه دا دی کاسیاتن کپړې اغوستلي هم دي خو عاریاتن بربنډ هم دي د بدن صحیح څه خالي ده صحیح څه چې کوم د هغه پټه ده نستوڼی دیز ته رارسولی تخرګې چې کوم دی هغه دیز ته رارسولی دی لاندې که دغه هم ښکاره کېږي پړکي هم ښکاره کېږي او بیا تعجب خبر هغه دا ده زما رسول خدا ویلي ما اسفل من الکعبین من الازار ففي النار د کم سړي لنګ چې د پړکو نه ښکته شي هغه به جهنم ته ځي زنانو باره کې ویلي چې دا کله مونځ هم کوي ظاهر قدم به پټوي لیکن نن خبره بالکل الټه شوه نن سړو خپل پړکي پټ کړه زنانو خپل پړکي خالي کړه زما نبي ویلي او بیا وروسته څه وایي نساء کاسیاتن عاریاتن کپړې اغوستلي دي بربنډې هم دي خو مائلاتن ممیلاتن بل تم مائله کېدونکي دي ممیلاتن نور خلک ځان ته مایله کوي دغه زنانو د هغې صفت بدایي په خپله باز هلکانو طرف ته میلان کوي هلکانو سره یارانې دوستانې جوړول ممیلاتن نور خلک په ځان ته مایله کوي سړو ته به دومره ډول سینګار راکوي په داسې طریقه به میک اپ کوي چې چېرته یو نوجوان په خپل محبت په جال کې زه ګیر کمه دا به د هغې کاري مایلاتن ممیلاتن په خپله مایله کېدونکي نور هم ځان ته مایله کوي کله چې یو زنانه بهر ته راوځي هغه ډول سینګار کوي میک اپ کوي هغه خوشبو یې هغې لګولي تنګ لباس هغې اغوستلی دا چې په سړک باندې روان وي دا چې شاپینګ مارکیټ ته ځي هلته نور چې دا سیل صفا ځایونه ته ځي دا پارکونو ته ځي د هغې بل مقصد څه په دغه ځای کې قسما بالله که د هغې بل مقصد سوا د دې نه وي چې چېرته یو نوجوان په خپل محبت کې ګرفتار کم نوجوانان ځان ته مایله کم قسما بالله صرف د دې نه علاوه د هغې بل هېڅ مقصد نه دی که چېرته هغه د الله نه یېرېدلی دا یې مقصد نه وی هغې به خپل ډول سیګار پټ ساتلی